زمونږ د بعض مولیان حضرات ډېر احترام سره دا خبره کو په دې نقطه پورې نه دي رسېدلي چې ولې په دې شریعت کې د تقریر دی او خطبه ده او د خلکو ته واعظ او نصیحت دی دا آخر ولې دی نو دوه قسمه سوچونه دي یو سوچ دا دی چې دا سراسر غلط دی چې زه چې کوم تقریر کوم خطبه کوم زه په دې باندې خپله خېټه ساتم دا مزدوری ده لکه څنګه چې دنیا والا دنیا کې لګیا دي مزدوریانې کې زه دا مزدوري کوم نو هېڅ کار مې د خلکو سره نشتی نه د خلکو د حالاتو سره خو بس زه راځم او خپل کار کوم او ځم دویم سوچ هغه دا دی او دا صحیح سوچ دی چې دا تقریرونه دا خطبې دا درسونه دا بیانونه د دې دپاره دي چې د امت اصلاح وشي رزق زما د الله په لاس کې دی که پراخ رزق مې په نصیب کې ورا به شي که نه به ملاوي خو اصل مقصد د خلکو ته واعظ او نصیحت دی چې واعظ او نصیحت شو نو اوس به موږ د خلکو حالاتو ته ګورو ځکه چې هلته دا سړی وایي زه دا خلک پوه کول غواړم نو پوه کول اوس مثال کې یو کس دی د هغه نوم محمد دی او محمد په یو ځای کې خطیب شو خطبه کوي او دی ډېر خیرخوا دی د دې خلکو نو اوس به دی د دې کلي د خلکو باندې نظر واچوي دوی کې کومې غلطیانې دي په دې کلي کې د سود رواج عام دی نو دی به دې مسله رد کوي په قبرونو کې ناروا کارونه کېږي دی به دې رد کوي په غم خادیانو کې بعض ناروا کارونه کېږي دی به دې اصلاح کوي په ښه طریقې سره په دې کلي کې په دې معاشره کې چې کوم ښه کارونه دي په هغې باندې به د خلکو له شاباشۍ ورکړي او تیزي به ورله پرې ورکړي چې او داسې طریقه ستاسو صحیح ده بیا به دې موسم ته ګوري لکه اوس موسم د رمضان را روان دی روجې میاشت را روانه نو دی به د هغې نه میاشت مخکې هفته مخکې دوه هفتې مخکې مسلې د رمضان شروع کړي چې دا خلک په دې مسلو پوه شي او د عبادت په رڼا کې وکړي چې ختم شو اختر را روان دی د اختر مسلې خلکو ته بیان کړي بیا چې هغه ختم شو دوه میاشتې بعد لوی اختر را روان دی د لوی اختر مسلې بیان کړي په هغې کې غټ عبادت قرباني کېږي د هغې مسلې هم بیان کړي حج پکې هم دی نو د حج وضاحت یې وکړو دغه شان په امت باندې یو حادثه راله دی به دغه حادثې متعلق خلکو ته بیان وکړي سم خیال دی چې داسې عالم د سره په کلي کې او په معاشره کې د الله اوچت نعمت نه وي دا معاشره به پوه نه شي بیا کوتاهیانې به ترې وشي یو سړی دی چې هدایت په خپله نه غواړي هغه ته که ته یو زر علما را جمع کړي خو د هغه په نصیب کې هدایت نشته علماو له پکار ده واعظینو له پکار ده چې د موقع مناسب خبرې وشي